لا خو هغسې شاعري کوم ته څنګه یې د ستا غمونو غلامي کوم ته څنګه یې د ستا غمونو غلامي کوم ته څنګه یې ډېر ښه یار نه بلها موده وشوه چې یار نه راځي ماله نور چل د انتظار نه راځي او مونږ پکې هر سړي له ځای ورکړی ځکه مو زړونو ته قرار نه راځي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو ولی رحمان تنها یمه یو ځل بیا په نوي پروګرام کې تاسو سره مخاطب شومه نو راغلی یو په فواد څنګه ناست یو او فواد په ډېر کم عمر باندې ډېره ښکلې شاعري نو راځئ چې مونږ او تاسو د فواد ښکلې شاعري وارو فواد ته زه په خپل پروګرام کې هرکلی وایم فواد پروګرام ته په خیر راغلی مننه یار بس ستاسو د قرار ټي وي ډېره شکریه چې دومره په کم وخت کې موږ ته وخت راکړو او بیا به انشاءالله ستاسو ته څو غزل ووایم دا نوی غزل دی چې یو شعر به درته د مور او پلار په حق کې ووایم چونکې هغه په موږ باندې ډېر حق دی چې ډېر ښه که د تخت د بدشخۍ غوښتو فواده که د تخت د بدشخۍ غوښتو فواده بیا خدمت د مور او پلار کړه چې باچا شي ډېر ښه یار چې دا یو غزل دی چې بیا چې دغسې کیسه ونه کړې او بیا چې دغسې کیسه ونه کړې او بیا چې دغسې خندا ونه کړې ډېر ښه یار بیا چې دغسې کیسه ونه کړې او بیا چې دغسې خندا ونه کړې دا مې یو نصیحت واوره دا یوه خبره واوره دا مې یو نصیحت واوره دا مې یو نصیحت واوره دا یوه خبره واوره دا فانی د محبت چې د دنیا ونه کړې ډېر ښه یار او هر سړي سره په غم باندې غمجن شه هر سړي سره په غم باندې غمجن شه چا په غم پورې خندا ونه کړې ډېر ښه یار او ته په قرآن او په حدیث باندې روان شه ته په قرآن او په حدیث باندې روان شه بیا چې ناحقه فیصله ونه کړې ډېر ښه یار او د آخري یو شعر دی پکې چې ای فواده که د خپل سر ته توان وي قبلوی های های فواده ای فواده که د خپل سر ته توان وي قبلوی خو په ژوند باندې چې چا سره دوکه ونه کړې ډېر ښه یار او یو بل غزل به درته ووایم چې لا خو هغسې شاعري کومه ته څنګه یې های های لا خو هغسې شاعري کومه ته څنګه یې د ستا غمونو غلامي کومه ته څنګه یې د ستا غمونو غلامي کومه ته څنګه یې ډېر ښه یار ای نه ترسې ته زما د خاله څه خبرېږې های های ای نه ترسې ته زما د خاله څه خبرېږې په سور انګار کې وختېري کومه ته څنګه یې ډېر او قسم په خدای ډېر مې کړو پوخه خو بس نه پوښېږي قسم په خدای ډېر مې کړو پوخه خو بس نه پوښېږي لګیا یم زړه ته سوالزاري کومه ته څنګه یې ډېر ښه یار او د ستا غمونو سره د ستا غمونو ستا یادونو مشغول کړی یم بل کار مې نشته د ستا یادونو ستا غمونو د ستا غمونو ستا یادونو مشغول کړی یم بل کار مې نشته د ستا غمونو ته فریاد کړم حوصلې کومه ته څنګه یې ډېر ښه یار او چا چې خپل ځان پوره ګڼلی د هغو خلکو تاریخ وګوره های های چا چې خپل ځان پوره ګڼلی د هغو خلکو تاریخ وګوره او پوره نه یم فواد الله ته سوال کړم ملنګي کومه ته څنګه یې ډېر ښه یار او د یو بل غزل به درته ووایم لیونیانو پورې خاندي خلک ولې عاشقانو پورې خاندي خلک ولې لیونیانو پورې خاندي خلک ولې عاشقانو پورې خاندي خلک ولې او دا په لاره چې روان وي دا الله الله نرې کړي دا په لاره چې روان وي دا الله الله نرې کړي درویشانو پورې خاندي خلک ولې ډېر ښه یار دا چې بژه ګریوان ګرځېږي عاجزي کړي غرور نه کړي دا چې بژه ګریوان دا ګرځېږي چې بژه ګریوان ګرځېږي عاشقي کړي دا چې بژه ګریوان ګرځېږي عاجزي کړي غرور نه کړي دې ولیانو پورې خاندي خلک ولې ډېر ښه یار دا امت په غم کې ژاړي نیمه شپه په سجده پروت دا امت په غم کې ژاړي نیمه شپه په سجده پروت وي دې نبیانو ورثانو پورې خاندي خلک ولې ډېر ښه دا الله دپاره لاړ شي هر یو کور ته دعوت ورکړي دا الله دپاره لاړ شي دا الله دپاره لاړ شي هر یو کور ته دعوت ورکړي تبلیغیانو پورې خاندي خلک ولې ډېر ښه یار او د یو غزل دی یو آخري شعر دی پکې چې شاعري د محمد دور نه راغله شاعري د محمد دور نه راغله نن بیا دغه شاعرانو پورې خاندي خلک ولې ډېر ښه یار